پاکستان طالبانو ورونو پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار لګولو هوکړه را سره کړې ده. سلام، پوره جزئیات په 16 ټي وي کې را سره وګورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پر افغانستان حاکم طالبان د پاکستان ورونه ګڼلي او ویلي چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار د لګولو په اړه هوکړه ورسره کړې ده. نوموړي په یوه خبري ناسته کې دغه اغزن تار په اړه زیاته کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر خڅه باندې 2.5 کیلومتره سیمې د اغزن تار لګولو او تر 21 کیلومتره نور کاری پاتې چې د طالبانو ورونو په خوښه یې چارې روانې دي. پاکستان وزیر د څرګندونې په داسې محل کړي چې طالبان د دې اغزن تار د لګولو ظاهري مخالفت کړی دی. د ډیورنډ کرښې تر څیرمه یو شمېر سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې طالبان عملا نه یوازې دا چې د اغزن تار د لګولو مخالف نه دي بلکې د ځایي خلکو ته هم د دغه تار د لګولو پر وړاندې د مخالفت اجازه نه ورکوي. طالبانو د شیخ رشید په ګډون د افغانستان په اړه د نورو پاکستاني چارواکو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون ویلي چې افغانستان ته به په مختلفو برخو کې خپل متخصصین واستوي څو له طالبانو سره د حکومتي چارو په مخ ته وړلو کې مرسته وکړي.